په کندهار صنعتي پارک کې د ګډوو جوړولو یوې کارخونې په فعالیت پیل کړی. په کندهار صنعتي پارک کې د شاه ابدالي په نامه د ګډوو جوړولو یوې کارخونې فعالیت پیل کړی چې د ورځې تر 2500 دانې ګډوې جوړوي. د یادې کارخونې مسؤلین وایي دلته یې تر 4 میلیون افغانۍ پانګونه کړې. د شاه ابدالي په نامه د ګډوو جوړولو کارخونې مسؤل عبدالسمیع وایي د تیرو 4 میاشتو راهیسې په کندهار صنعتي پارک کې د یادې کارخونې فعالیت پیل کړی چې تر 4 میلیون افغانۍ پورې په یاده کارخونه کې پانګونه کړې. نوموړي زیاته کړه چې یاده کارخونه د ورځې تر 2500 پورې ګډوې تولیدوي چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په دې فابریکه کې زیات کم 40 لکه افغانۍ پورې موږ پانګونه کړې ده او قریب 8 نفره په کار بوخت. موږ په ورځ کې په دا کارخونه کې 2500 ګډوې جوړوو. د ګډوو ترڅنګ ډبې هم جوړوو. ډبو تولیدات هم لرو، په آینده کې غواړو چې نور تولیدات هم انشاءالله وکړو. موږ د ورځې 2500 ګډوې ماسې والا ډبو څخه تولید لرو. هغه موږ غوښته چې نور ولایتو ته واستوو، خو د نور ولایتو څخه د کابل د ایرات څخه چې کوم ګډوې راځي هغوی برق لري. موږ په جنریټر جوړوو، نو نشو کولی چې نورو ولایتو ته موږ تولیدات واستوو. په کندهار کې د ګډوو یا پلاستیکي لوښو د جوړونې همدې کارخونې مسؤلین دلته کندهار کې د صنعت په وړاندې د یو شمېر ننګونو یادونه کوي، خو وایي اسلامي امارت یې د حل ډاډ ورکړی. موږ غټه ستونزه چې ده هغه د برق نشته، نو موږ خو د امارت اسلامي څخه دا هیله ده د مشرانو څخه چې دغه ذوب د منځه وباسي. نور مشکلات هم دا چې موږ د فابریکه‌دارانو د کارګر په ځایو کې باید ځمکې توزیع شي، او نور مؤسسات څخه مو هیله دا ده چې فابریکو ته صنعتي پارک ته توجه وکړي، یا د برق په برخه کې یا په بله برخه کې چې هغه یو دوامداره مشکل حل کړي. په ورته وخت کې د یادې کارخونې کارکوونکي وایي خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوې، خو هغوی دلته کندهار کې لا هم د زیاتو کارخونو د جوړېدو او فعال کېدو غوښتونکي دي. زما نوم نصیر احمد دی. موږ فعلا ډېر خوشحاله یو چې دلته د کندهار صنعتي پارک کې دلته موږ کارګر یو. هغه خو موږ غوښتنه دا ده چې موږ تجاران دلته پانګونه وکړي، از موږ د ښار خلک د نورو ولایتو څخه راوګرځېږي، د خارج د دې ځای سره وګرځي، دلته کار باندې اخته سي، دلته د کار زمینه برابر شوې ده. نور هم باید کوشش وکړي د کار زمینه نور هم ورته برابره کړي. ځوانانو ته پیغام دا دی چې خپله کورنۍ خپل فامیل دې نه پرېږدي. دلته انشاءالله الرحمن د کار زمینه ډېره برابره شوې ده. زه عبدالقاهر یم. دلته خو موږ ډېر خوشحاله یو او کار دی، د کار زمینه راته برابره ده. موږ در مخه کور پاکستان کې وو، نو اوس د څو 3-4 میاشتې کې چې دلته راغلي په کډه باندې موږ څنګه راغلو، بس موږ د کار زمینه برابر او موږ خپل کار شروع کړو. نو اوس موږ دلته په کار مخ دی، د هجرت سم راګرځېدلي چې یا بل وطن ته ولاړ شو یا بل د پاکستان ته مجبور شو، اوس دلته په کار لګیا یم، خوشحاله. د یادولو ده چې د کندهار صنایع او معدنونو خونې مسؤلین وایي چې په کندهار کې تر 300 پورې صنعتي کارخونې شتون لري چې د یاد رقم څخه 100 هغې فعال دي او په یادو کارخونو کې تر 100,000 تنو پورې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي.